ته او خپل استاد راغلی نذیر ګل حاجي صاحب لا د نذیر ګل استاد زړه مو غواړي چې زه راشم او ورسره ګپ شپ ولګوم او بیا پکې لږ ریکارډینګ هم وکړو. استاد څنګه ډېره مهرباني څنګه ستا انټرویو خو مونږ کړي وو دې کتل په مخامخ او تا یو 3 ایټمې ماته ویلي وي او هغه په ریډیو باندې زه غږوم داسې سوپر ایټ چې ورته ویلی شي دومره ښایسته دومره زه تا ته نشم ویلی چې د دومره فرمایشونه راځي هغه اده کې مور یو ماڼو لځم او بل هغه یاره چې اسمان ته دی باڼه ګوري نه نه مشپکې اوازونه او په نیمه شپه کې اوازونه او بلبله نه خاله دومره داسې زبردست دي. ها نذیر ګل حاجي صاحب څنګه حالات دي نن سبا؟ بس حاجي صاحب ډېر شکر الحمدلله حالات خو به چار رنګي که نه شکر وباسې پاک پروردګار نه به شکر باسې بالکل او ټول کارونه خو پاک پروردګار کوي او ټول نظام پاک پروردګار بس هغې باندې بروسه ساتي الله به یقین ساتي بروسه یقین به ساتي لاک لاک شکر الحمدلله وخت تیریږي تیر شو تیریږي ډېر شکر الحمدلله او داسې بس بچو کې څوک شته چې موسیقۍ طرف ته راغلی نه حاجي صاحب بس زما بده مرغه زه بتایم چې زما یو زوی مې د فنیات نه په څلور بچي وي دي او هغوی د فنیات نه کوم بس په دې څنګه خاطر څلور بچي دي نو څه کوي او بس یو زوی مې خپل کاروبار کوي بل کار بل دکان دی بس مړه موسیقۍ طرف ته یو برانه او یو خو بس خپل غریبي د خپل استاد ضرور دشته چې موسیقۍ سره تعلق لري یاره زما ورور خو یو وزیر ګل استاد او تبله به غوړه او الله دې بخي د بده مرغه بس مرشو خو دې بخي حق لار ده نو بس یو ورور تبله غوړه مرشو بس یو واحد زپاتې یو سر څه موسیقۍ او ستاسو تعلق هم د موسیقۍ د پخوانی انځر بابا د خاندان سره بالکل زموږ د خلیل محمد یو ماشخلو انځر بابا زموږ نه کېدو او موږ لکه پیدا شو خیر زموږ پېښور کې شوی او زموږ مور او پلار دا چې کوم دا خلیل محمد له ماشخلو ها ستا والد صاحب تبلیغ او چې زما والد صاحب په دې ککوړو کې غږولي ده بالکل ښایسته ګل استاد د هغې لکه ټول کې پکې ټول پېښور چې څومره تبلیغ غږېږي زما د پلار شاګردان دي او هغه ګوره موږ سره ککوړي دي په یې کې غږولي ده بالکل بالکل په ککوړو کې ښایسته ګل استاد تبلیغ غږولي ده بیا په رېډیو کې ما هغې ډېره تبلیغ غږولې رېډیو پاکستان کې او بیا ډېر شاګردان پکې استاد ملنګي استاد ماسخانې انور شاه دا ټول د هغې شاګردان استاد تاسو نه صرف د باجا هارمونیم درځي غږول که نه نور سازونه هم درځي نه ما ته خو شکر الحمدلله هارمونیم راځي او بیا تبله ما ته زما خو د کوره ده ما ته تبله راځي ډولکۍ راځي ډول راځي تنبل راځي نغارې راځي رباب راځي باجه راځي کیبورډ راځي شکر الحمدلله هر یو ساز ما ته راځي تاسو ته خو په حکومتي کچ باندې غټ ایوارډ هم ملو شوی شکر الحمدلله ما ته پریډ اف پرفارمنس ملو شوی تمغه امتیاز ملو شوی ما ته ریډیو نه ما ته ایوارډونه ملو دي پی ټي وي نه ما ته ملو دي لوګر سي نه ملو دي پی ان سي نه ملو دي ګورنوس نه ملو دي وزیر اوس نه ملو دي دا ټول تصویران دا ما ته ملو دي شکر الحمدلله په دې 60 لاک شکر تاسو د کشرانو ډیره دوا ده ما شکر الحمدلله ډیر خلک زما عزت کې بیسیکل زما داسې شاګردان دي چې هغه فنکاران دي او شوقیان دي که صحافیان دي ډاکټران دي انجینیران دي او ډېر غټو زه په خپله ډېر غریب سړی ما چې زه مسکین یم او هغوی ډېر غټو عهدو باندې په کورسو ناست دي زما شاګردان ماشاءالله ها زه وایم چې نن داسې یو کلام راته د رحمان بابا یو کلام راته د حمید بابا وویل په دې محفل کې او یو کلام د غني خان یو کلام او یو به راته یو فوک یو خو به زما په پرمیشي بالکل جی بالکل وی چې پخوا د ټولو نه مخکې کشور سلطان ویلو په تور ککوړي کې جی 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 چې مست منګې بر وړې دی وړې مې دلبر وړې دی بیا ورپسې یو علمیر استاد وي د کابل نه او بیا چې دی نو خیال محمد استاد وي په پېښور ریډیو کې د سنټرل پروډکشن یونټ کې خو نن به تا نه ورو د استاد دا کمال دی چې دی نه یوازې چې د هارمونیم استاد دی او خلکو ته دا هنر ښایي دله خدای پاک خوږه غاړه هم ورکړې ده خو ده چې ته لکه په دې مت کې ډېر کار نه دی کړی که نه نن به د استاد اواز د خوندونه تاسو هم واخلئ او مخکې مو هم ترې اخیستي دي یو 3-4 نغمې د موږ سره ریکارډ کړي وي په پروګرام کې او هغه تاسو ډېرې زیاتې خوښې کړي دي نو نن به په دې محفل کې د نذیر ګل استاد نه دغه صوفیانه کلامونه او یوه فوک سندره ولسي سندره به وایي صحیح شوه جي نو تمه لرمه چې زموږ دا کوشش او دا کاوش به تاسو خوښوئ او موږ به په کمنټ کې د خپل نظر نه خبروئ ډېره مننه